السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په کاین ماسټر کې د ویډیو جوړولو پوره طریقه، یعنی له انځورونو څنګه ویډیو جوړیږي، انځورونه چې یو بل انځور بدلیږي، هغه چې په سټایل سره بدلیږي، په ډیزاین سره بدلیږي، یا څنګه بدلیږي، یا انځور خپله انځور ته حرکت ورکول هغه څنګه کیږي، انځور په هغې کې خپله انځور په ډیزاین سره راوستل هغه څنګه کیږي، نعت ورسره څنګه لګیږي، او همدغه شان لیکل ورسره څنګه کیږي، او بره چې پرې لوګو لګوي هغه ورسره څنګه کیږي، او همدغه شان ته پرې کوم سټیکر چې هغه ورباندې لګوي یا ډیزایني لیکل ورباندې کوي، دا ټول هر څه به درته ښایي چې څنګه کیږي په کاین ماسټر کې. تاسو د ویډیو تر بیخه پورې وګورئ. انشاءالله که تاسو دغه ویډیو تر بیخه پورې وکته او زده مو هم کړه، تاسو ته به هېڅ کله هم بیا د ویډیو په جوړولو کې، د ویډیو په ایډیټینګ کې مشکل درته پیدا نه شي. البته د انځورونو ویډیو درته ښیو دغه، اما د کوم ویډیو چې وي لکه ویډیو نه ویډیو جوړول، هغې نه غږ پرې کول، غږ ورته ختمول، نور غږ ور اچول، هغه به انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې درته ښیو. هغې لپاره مونږ سبسکرایب کړئ زموږ یوټیوب چینل، او همدغه شان مونږ تعقیب کړئ. کاین ماسټر کې د ویډیو جوړولو طریقه راځو تاسو ته یې ښیو. دا کاین ماسټر دی، ور داخل بشئ. ومې وهلو، تاسو سره به دغه شکل راشي. دا ټولې هغې ویډیوګانې دي چې مونږ جوړې کړي دي. راځو نوې ویډیو باندې جوړو. تاسو دغه ځای وینئ، دغه ځای باندې به کلیک کوئ، دغه شکل به درته راشي. دلته تاسو د ویډیو کیفیت غوره کوئ. دغه ځای مو که ووهلو ویډیو به دومره ویډیو وي، لکه نیم سکرین به وي، لږ سکرین دا که ووهئ، دغه فول سکرین ویډیو به وي. ویډیو سکرین سر نه وخته تر بیخه پورې دا کوي. نیم سکرین به وي، یعنې دومره سکرین. دا که ووهئ دومره سکرین به وي. همدغه شان دا که ووهئ دومره سکرین به وي. دا مو که ووهلو هغې نه لږ وړو کوئ، دا مو که ووهلو بیخي دومره لږه دغه به ویډیو به وي. عموما خلک دا کاروي دغه ځای، او هغه ځای دی چې هر څوک دلته ویډیو جوړوي عموما. اما ټیک ټاک لپاره دا صحیح دی، انسټاګرام لپاره دا صحیح دی، داسې نور وغیره دغه ځای باندې موږ ویډیو جوړوو. راځو ښه ځای مو درته ونښولو چې بیا به څه کوئ. تاسو به چې دغه ځای ته راغلی، یا به دغه ځای ووهئ، د لاندې دغه نشان دا مې ووهلو، تاسو سره به دغه شکل راشي. دا شکل چې راشي، تاسو ته اوس وایي چې ویډیو غوره کوئ، ویډیو جوړوئ، یا له انځورونو ویډیو جوړوئ. موږ داسې کوو چې له ویډیو نه هم او له انځورونو نه هم مکس ویډیو جوړوو، چې نیم پکې انځورونه وي، نیمه پکې ویډیو وي. راځو لومړی ورته یو څو انځورونه راخلو، هغه انځورونه چې موږ له ټویټر ډاونلوډ کړي دي. تاسو د درته ښکاري د ټولې فولډرې دي که نه. موږ پکې د ټویټر فولډر ګورو چې کومه ده، دا د ټویټر فولډر ده. دا مو ووهله، لومړی انځور مو غوره کړو، دویم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم. فرض که دغه انځورونه مو غوره کړل، د اته انځورونه دغه شول. بیا موږ له دغه ځای نه وځو، څه به کوو؟ کراس نشان به ووهو. موږ ووتو. دغه سور نشان چې دی، دا چې هر چېرته وي ویډیو به له هغه ځای نه پلی کېږي. اوس دغه سور نشان د ویډیو په بیخ کې دی. تاسې وینئ دغه سور نشان اوس چېرته دی؟ د ویډیو په بیخ کې دی. اوس موږ دغه ځای نه ویډیو پلی کوو، نه پلی کېږي. څه به کېږي؟ ویډیو بالکل بیا له سر نه راځي، سر ته لاړه، وموکته ویډیو بیا سر ته لاړه. اوس دغه انځورونه دي، تاسو وینئ فقط به انځورونه اوړي، نور غږ څه نشته ورسره. تاسو وینئ هېڅ غږ نه لري، یوازې انځورونه دي، اوړي را اوړي. څه به کوئ؟ ترانه به ورته راواخلو، دغه ځای به تاسو ووهئ. دا به چې ووهلو، دغه ټول ترانې فولډر یې سامان دي، اکثر ترانې په دې کې وي. دغه چې ووهئ، دا تاسو سره فولډرې دي، تاسو ته وینئ د کې دننه دا ټولې فولډرې دي. ډاونلوډ تاسو دا وینئ. اما دغه زه سټارټ کولی ځکه نه شم چې که ډېر ټایم وغږېږي بیا نو موږ ته مشکل پیدا کېږي. معنا ده چې موږ به چې کوم هغه ورته راواخلو چې زموږ ویډیو پرې خرابېږي. دغه مثلا دغه نعت دی، دا مو ورته راواخیستو. فرض که دا ټول نعتونه دي، موږ ورته راواخیستل. دغه نعت دی، موږ ورته راواخیستل. فرضاً دغه نعت دی چې موږ ورته راواخیستو. فرض که ځکه چې موږ خو ورته نعت نشو راخیستلی، که موږ بیا ویډیو پلی کوو بیا به هلته یوټیوب د قانون خلاف راځي. د دې له امله تاسو فرض کړئ دغه موږ نعت راواخیستو، چې دا موږ راواخیستو ورته ویډیو، بیا به دلته نعت غږېږي، ورته به انځورونه تېرېږي راتېرېږي. او بیا که تاسو ورته ویډیو هم راخلی او د انځورونو تر مابین رښتیا چې انځور اوړي، تاسو اوس ګورئ ډېر ساده اوړي. بیا به تاسو څه کوئ؟ دغه ځای به ووهئ، دغه پلس نشان چې دی دا به ووهئ. دلته تاسو ته اشکال راشي چې په کوم شکل غواړئ ستا انځور اوړي را اوړي. تاسو اوس دا وینئ، په دې شکل مو خوښ دی که نه؟
په دې شکل مو خوښ دی. لومړی مې په دې شکل خوښ کړو، بیا دویم وهم. تاسو دا وینئ، دویم مې ووهلو 2 کرته، بیا مې دغه ځای ووهلو، دغه ځای مې خوښ کړو، بیا مې دریم 3 کرته ووهلو، لاندې راځم، دغه ډیزاین ورته خوښوم. د ډیزاین څه پوره خوند نشته، بلکې دا ډیزاین خوښومه. بیا راځم دغه پلس وهم، لاندې راځم، دغه ډیزاین خوښوم. تاسو وینئ، بیا راځم دغه وهم. دا تاسو وینئ دا ټول ډیزاینونه دي. اما تاسو سره که دغه ځای کې ډیزاینونه در سره کم ول، تاسې دغه ځای کې که تاسو سره ډیزاینونه کم ول، تاسو به څه کوئ؟ دغه ځای به ووهئ، دغه به را سر کې تاسو بالکل د کونج کې تاسو دغه ځای وینئ، دغه ځای به ووهئ. یا تاسې له دغه ځای نه وځئ، مثلا له دغه ځای نه چې وځئ، دغه ځای چې تاسو وینئ، دغه ځای دغه د بکسې نشان به ووهئ. دا د بکسې نشان دی، دغه وینئ. دا چې ووهئ، تاسو سره دلته ټول اپشن راشي چې کوم ډیزاینونه غواړئ، کوم څه غواړئ، هغه ټول اپشن درته راشي. تاسو یې په هغې کې خپله اختیارولی شئ او خوښولی شئ. فعلا موږ ته ځکه نه راځي چې موبایل باندې مو لوډ بیخي ډېر دی، چې لوډ پرې کم وي موبایل کې بیا هغه نشان ډېر راځي، بیا راځي. انشاءالله دغه دي اوس موږ ته راغلل، دا ټول ډیزاینونه دي. دې کې هر ډیزاین چې ستاسو خوښ وي هغه ډاونلوډ کولی شئ. دې کې اصلا هغه ډیزاینونه دغه دي، د پاڼې چې اوړي را اوړي هغې دپاره ډیزاینونه دغه نشان دی. دغه د نشان تاسې وینئ، د نشان هغه دی چې پاڼې اوړي را اوړي په ډیزاین سره. اوس که دغه ووهئ، دې کې بیا تاسو ته دغه نشانونه ټول درته راغلل. تاسو په کوم ډیزاین غواړئ چې پاڼې دې اوړي را اوړي، دغه ډیزاین دی. مثلا لږ وخت اخلي شاید، خدای دې وکړي چې زر خلاص شي. موږ یې درته پلی کړو چې په کوم ډیزاین سره به دا پاڼې بیا اوړي را اوړي. معنا ده چې دا ټول ډیزاینونه دي، تاسو له دغې نه اخیستی شئ. هر ډیزاین چې بیا ستاسو خوښ وي دغه دی خلاص شو. اوس تاسو وینئ پاڼه بیا په دې طریقه اوړي. تاسو دا وګورئ، بالکل دا څه به وکړئ، ډاونلوډ به کوئ. ډاونلوډ به ووهئ په نیم منټ کې نه، چې بلکې د ثانیو په وخت دا ډاونلوډ کېږي. دا څه ولیدو، ډاونلوډ شو. اوس به دغه ډیزاین ما سره هلته پروت وي، زه دغه وهم، دغه پلس نشان ښایم، دا مې ووهلو، دلته ما سره هغه ډیزاین راغلو. تاسو دا وینئ، دغه دی. اوس زه په دې طریقه، اوس وینئ په دې طریقه اوس اوړي را اوړي. بیا به دغه ځای ووهم او دغه ځای به بیا کلیک کړم، دغه ځای به ووهم. تاسو وینئ اوس بیا په بله طریقه اوړي را اوړي. تاسو دغه ولیدل، ډېر په اسانه سره دغه ویډیو جوړیږي. اما بیا تاسې خپل انځور چې په سټایل سره راځي څه کوي او څه کوي، هغې دپاره تاسو څه کوئ، په انځور باندې به کلیک کوئ. بره به تاسو نه کلیک کوئ په بره انځور څه باندې، لاندې تاسو دغه وینئ، دا ټول د انځورونو اپشن دي، دا ټول هغه څه دي چې تاسو په لاندې کلیک کوئ. لاندې په دې انځور باندې مې کلیک کړو، څه به کوئ، دغه ځای به ووهئ. دغه ځای مې چې تاسو ووهلو، تاسو سره دغه اشکال راځي. تاسو زه دغه شکل وهم، دغه وهم، تاسو اوس انځور ته وینئ، په دې طریقه بیا انځور تیریږي، را تیریږي. یا دغه شکل ورته خوښوم، په دې طریقه دې راځي، وینئ دا بله طریقه ده. یا غواړم په دې طریقه دې راځي، دا جنګي طریقه ده، لکه حربي چې کوم دغه دی، تاسو وینئ د ځواکونو انځورونه هم ورسره لګېدلي. یا لاندې ځم، دلته په دې طریقې خوښوم، وینئ دا ټولې طریقې دي چې په کوم ډول تاسو غواړئ چې انځور ته تیریږي را تیریږي. یا غواړم په دې طریقه دې شي، تاسو دا وینئ په دې طریقه به وي. دغه مونږ یو خوښ کړو، بل هم خوښوو په دې طریقه، بل دغه دی د انځور. یا به تاسو څه وکئ، دغه ځای به ووهئ بل انځور لپاره. چې مو ووهلو، راځم دغه ډیزاین ورته خوښوم، ډیزاین ورته دا خوښ کړو او چې پلی کړم، تاسو بیا ګورئ، تاسو اوس ووینئ، ومو لیدو په هماغه شکل راغلو چې کوم ورته ما خوښ کړی و. بیا دغه دی، دا انځور باندې مې کلیک کړو، دې دپاره هم یو ډیزاین خوښوم، دا به ووهئ او بیا به دغه نشان مې ورته خوښ کړو، دغه هم وشو. بیا دغه وهم، دې دپاره هم یو ډیزاین خوښوم، فرض که دا ډیزاین مې ورته خوښ کړو. چې خوښ مې کړو، چې دلته راشم، دغه ډیزاین تاسو اوس وینئ، صحیح شو. بیا راځم دې ته، دغې ته هم یو ډیزاین خوښوم، تاسو وینئ د بورډ نشان دی، کوم لکه غټ بورډ څه چې لګېدلي وي، په هغې باندې چې تاسو غواړئ خپل انځور پرې ښکاره کړئ. دې دپاره زه دغه ډیزاین خوښوم. فرض که ټولو دپاره تاسې دا ډیزاینونه خوښ کړل. چې خوښ مو کړل، تاسو بیا څه وکئ، ویډیو پلی کئ. تاسو ته به دغه هر څه معلوم شي. تاسو اوس وګورئ، وینئ. اما اوس ترانه څه نشته ورسره،
ولې نشته ورسره چې موږ ورته ترانه راخیستی نه شو تاسو ورته ترانه هم راخیستی شئ هغې طریقه مو درته وښوله چې دغه ځای باندې به کلیک کوئ تاسو سره د ټول د ترانو فولډر راشي له دغه ځای نه تاسو بیا ورته ترانه راخیستی شئ اما اوس ترانه نشته ورسره او که موږ ورسره ترانه ولګوو شاید زموږ یوټیوب چینل ته ضرر ورسیږي ځکه موږ ترانه ورته نشو راخیستی دا خو د انځورونو د ویډیو د جوړولو طریقه شوه چې ډیره اسانه او بسیطه طریقه ده او دغه ځای مې درته ونښولو چې انځور تاسو داسې ووهئ او دغه ځای چې تاسو ووهئ دغه ډیزاینونه که تاسو سره کم وي دغه ډیزاینونه که تاسو سره کم وي دغه کونج که دغه ځای هم وهلی شئ له دغه ځای نه ډایرکټ هم راخیستی شئ او که نه بیرته په شا راځئ له دغه صندوق نه دغه نه هم راخیستی شئ صندوق مې ووهلو راځم اوس هغه ډیزاینونه چېرته دي تاسو پوهېږئ هغه ډیزاینونه دغه دي تاسو دغه نشان وینئ دا نشان چې تاسو ووهئ تاسو ته ټول هغه ډیزاینونه راشي هغه بیا بیخي ډېر ډیزاینونه دي وینئ د ټول د ډیزاینونو فقط اقسام دي دې ډیزاین کې بیا په لسهاو نور ډیزاین نه وي په دې ډیزاین کې په لسهاو نور ډیزاین نه وي داسې نور داسې نور دې کې هر لیکل چې تاسو وینئ د هر یو کې بیا په لسهاو نور ډیزاینونه وي نو هغه چې تاسو ووهئ تاسو سره به دغه ځای کې اوس موبایل باندې مې لوډ بیخي ډېر دی دغه ځای کې به تاسو سره دغه ډیزاینونه راشي تاسو د وینئ دا ټول هغه ډیزاینونه دي چې که تاسو غواړئ درته راشي هغه تاسو ته بیا راتلی شي مثلا یو د بیلګې په ډول مو یو ووهلو شاید هغه ما سره ډاونلوډ هم وي اوس مې چې کوم ووهلو بیا هم تاسو ته د ښوونې لپاره غواړو درته وښیو چې څنګه کولی شئ تاسې هغه ډاونلوډ کړئ د ډاونلوډ هم هغه طریقه ده کومه طریقه چې موږ وختي درته وښوله د انځور د بدلیدو پر مهال تاسې وینئ درته پلی کوئ چې پلی کړو یعنې په کوم ډول به دا تېرېږي په دې ډول وینئ په دې ډول به تېرېږي نو څه به کوو ډاونلوډ به ووهو دا اوس ډاونلوډ شو انسټایل شو ومو کتو انسټایل شو تاسو اوس دې انځور ته هماغه طریقه چې غواړئ ور واچوئ انځور باندې به داسې کلیک کوئ دا نشان به درته راشي دا نشان ووهئ دا په لومړي سر کې موږ ته راغلو تاسو دا وینئ دا مو بیا ووهلو چې اوس مخکې ویډیو بوځئ تاسو ته به دغه وښکاري تاسو دا اوس وګورئ ومو لیدو وشو دا خو د انځورونو د ویډیو د جوړولو طریقه شوه چې ډېره بسیطه او ډېره اسانه طریقه ده او تاسو بیا ویډیو باندې د پاسه غواړئ خپل لوګو ولګوئ یو انځور ولګوئ څه به ولګوئ هغه څنګه کېږي دغه ځای به ووهئ دغه ځای چې تاسو وینئ دغه ځای چې مو وهلو تاسو غواړئ یو انځور پرې ولګوئ بیا به دغه ځای ووهئ انځور پرې لګوئ دغه ځای به ووهئ او که نه صبر که تاسو لیکل پرې غواړئ دغه ټي چې تاسو وینئ دغه وینئ ټیکسټ دغه بیا ووهئ او که نه تاسو کوم سټیکر څه پرې لګول غواړئ زموږ ویډیو دغه ده راځو خپل ځای ته که دا سټیکر څه پرې لګول غواړئ هغه دغه دی سټیکر یې هم درته ښایو لومړی راځو ویډیو باندې د انځور یا د لوګو لګولو طریقه لکه زه چې پرې لوګو لګوم تاسو د کونج کې دغه لوګو چې تاسو وینئ بره کونج کې تاسو وګورئ هغه لوګو زموږ د ګرافیک ډیزاین زموږ د خپل د ویډیو لوګو ده لوګو پرې لګوم څه به کوم دغه ځای به ووهم او بیا به دغه ځای ووهم چې مې وهلو دغه د موږ سره لوګو دغه ده زموږ سره لوګو ده زما لوګو ده اوس مې څه وکړل ورته را واخیسته د راخیستلو طریقه یو ځل درته وښیم دا به ووهئ انځور به ووهئ تاسو سره فولډر راشي فولډرو کې ما سره په دې فولډر کې هغه لوګو سره ده یو ځل مې ووهلو دغه د ما سره راغلو اوس په دا وړوکی کم وړوکی مې کړو په دې بره سر کې مې ولګولو تاسو ولیدو اوس دغه فقط تر دغه ځای دی تاسو د سور قلم وینئ دا چې څنګه له دې انځور تېر شي ختم تاسو به څه وکړئ دا انځور باندې به کلیک کړئ لاندې تاسو دا انځور وینئ که نه د تور د انځور باندې چې کلیک کړو دې کونج نه به یې داسې سیخ کش کړئ کش به کوئ تر بیخه به دا ورسوئ او که نه زر غواړئ کش کړئ دا لکه له یو بل څنګه ونیسئ داسې رالنډه کړئ د ویډیو او بیا یې په اسانۍ سره تر ډېره لرې پورې بیا دا رسولی شئ اوس دغه د ویډیو تر بیخه پورې دا راورسېدو اوس تاسې وینئ زه دا پلی کوم ویډیو سر نه واخله ستر نه واخله اوس به تر بیخه پورې همدا زموږ لوګو ورباندې لګېدلې وي که تاسې غواړئ دغه لوګو د حرکت کوي په حرکت کې څه به کوئ دا د انځور ځای به ووهئ دا د انځور ځای چې مو وهلو که غواړئ په د ویډیو سر نه واخله تر بیخه پورې د حرکت کوي څه به کوئ دغه ځای به ووهئ چې مو وهلو دغه یو ډیزاین ځان ته خوښ کړئ په دې ډول دي وي او که نه په دې ډول دي وي او که نه په دې ډول دي وي او که نه په دې ډول دي وي هر ډول چې ستاسو خوښ شي موږ ورته دغه ډول خوښ کړو دغه وشو په انځور باندې په ویډیو باندې د خپل لوګو وغیره لګولو طریقه اوس راځو ویډیو باندې د لیکلو طریقه هغه هم ډېره زبردسته طریقه ده څه به کوئ بیا به هم همدغه ځای به ووهئ چې مو وهلو یعنې ټي دغه ټي چې ده دغه به ووهئ دلته زه اوس ورته لیکم
الحسيني افغان دا مې ورته ولیکل بلکې لږ نور هم زیاتوم کمه مې واچوله. لاندې راځم په دویمه کرښه کې لیکم د افغانستان اسلامي امارت استخباراتو لوی ریاست فرض کمه دغه ولیکل. غواړم دغه الحسین افغان سر کې ولیکم لکه اوس تاسو دا وینئ د الحسین افغان په منځ کې لیکل شوي دي. غواړم د په سر کې ولیکم. څه به کومه دې ټي ته راشئ دې ټي ته دا به ووهئ دغه ووهئ وینئ الحسین افغان سر ته لاړو که داسې ورسره لاندې کرښه غواړئ لاندې کرښه ورسره په دې اچولی شئ وغیره داسې نور یا د دې سر ته راولئ خو هر ځای ته چې تاسو بوځئ بولی شئ. دا مې ووهلو. اوس لیکل که تاسو وینئ بیخي ساده دي بیخي ساده لیکل دي. زه غواړم دې لیکلو ته ډیزاین ورکړم. څه به کوم دغه وینئ فونټ دا ای په غټو کې او ای په وړو کې دا به ووهئ. دغه ټول فونټونه دي موږ سره. د فونټونو د ډاونلوډ کولو طریقه هم هغه ده. دغه صندوق به ووهئ دغه ځای نه تاسو فونټونه راخیستی شئ. وینئ دا د انګریزي فونټونه دي د عربي فونټونه دي عربیک فونټ دغه دي موږ سره. د هر ژبې وینئ د اردو فونټونه هم شته د هر ژبې فونټونه بیا شته پکې. تاسو بیا له دغه ځای نه په همغه طریقه ډاونلوډ کړئ کومه طریقه چې درته موږ ښوولې. فرض کړه موږ ورته دغه ډیزاین غوره کړو دا مو ورته غوره کړو ټیک نشان مو ووهلو. تاسو وینئ موږ سره په همغې ډول ولیکل شو کوم ډیزاین چې موږ غوره کړو. اوس رنګ سپین دی زه غواړم رنګ ورته بدل کړم. څه به کوم تاسو دا لیکل وینئ دغه د لیکلو باندې چې تاسو کلیک کوئ لیکلو باندې دغه نشان درته راشي بیا تاسو دلته هر ډول ایډیټینګ کولی شئ چې هر څه مو په زړه کې وي. اوس لیکلو باندې موږ کلیک کړی دی او موږ ته دغه ایډیټینګ راغلی دی چې موږ دلته هر ډول ایډیټینګ کولی شو. کلر رنګ ورکوم دغه ځای به وهم او زه غواړم زیړ رنګ ورکړم. زیړ رنګ اکثر خلک ورکوي لکه ډیزایني رنګ دی ښایسته رنګ دی تاسو دا وینئ دغه مې ورکړو. غواړم لیکل دی په یو ډیزاین سره ظاهر شي او بیا دی په یو ډیزاین سره ختم شي. څه به کوم د ظاهرېدو ځای دغه دی لیکل دی. اوس لکه د یو بیلګې په ډول زه اوس تاسو ته وښیم لیکل موږ مابین ته راوستل یعنې مابین ته څنګه راځي لیکل موږ کلک ونیول او مابین ته مې راکش کړل. اوس دغه لیکل له مابین نه شروع کېږي. وینئ په سر کې لیکل نشته تاسو وینئ مابین کې شته او دلته بیا لیکل نشته. دغه لیکل ولې چې لیکلو ځای دغه ځای نه واخله تر دغه ځای پورې دی. دغه داسې زیاتوئ موږ درته د لوګو په جوړولو وخت کې طریقه درته وښوره. لیکلو باندې به کلیک کوئ او دغه سره اخوا کش کوئ او دا سره دې خوا کش کوئ. هر څه چې تاسو کولی شئ پې. فرض که موږ لیکل له مابین نه شروع کړي دي بیا هم په مابین کې ختم کړي دي. لیکل تاسو اوس دا وګورئ ډېر په ساده ډول ظاهرېږي. ومو کتل فقط ظاهر شول او چې ختمیږي په کوم ډول ختمیږي هغه هم تاسو وګورئ ډېر ساده به وي. ګوره وینئ ختم شول بیخي زر. زه غواړم دغه لیکل دی په ډیزاین ډول ظاهر شي په ډیزاین کې بیا ختم شي. تاسو به لیدلي وي د کوم غټ یوټیوب چینلونه وي یا داسې نور دغه چې وي لیکل کله لیکل کېږي کله په یو ډول هغې دپاره تاسو دغه ځای به ووهئ. دغه ځای مو چې ووهلو غواړم په دې ډول د ظاهر شي دا مې هم نه شو خوښ. غواړم په دې ډول د ظاهر شي دا مې هم نه شو خوښ. دا ټول بیا تاسو سره ډیزاینونه دي د دغې ډاونلوډ کولو اړتیا هم نشته. او که لیکل غواړئ لیکل هم دلته شته. زه یې ګورم موږ سره و دغه دی فکر کوم تاسو وینئ دا لیکل دي او ډېر تیز لیکل لیکي دا خو ډېر زر زر لیکي. غواړم ورو ورو ولیکي وینئ دا اوس ورو ورو لیکل لیکي. څه مې وکړل د لاندې دغه ځای وینئ که نه دا دقیقې اوږدول او لنډول دي د لاندې دغه ځای تاسو دا وینئ دغه وینئ اوس ډېر سلو سلو او دغه چې وکړم ډېر زر وینئ د لحظې په وخت کې هغه بیا لیکل پوره کړي. اما چې د بیختې راورسوي دلته بیا لیکل ورو ورو لیکي. تاسو دا وینئ ډېر ورو ورو لیکل لیکي. او که نه په دې ډول غواړئ ولیکئ د چپه طرف نه هغه په داسې وي او که نه دې طرف نه غواړئ هغه بیا داسې وي. هر ډیزاین چې ستاسو خوښ شو خیر موږ ورته همدغه خوښ کړو. دغه اوس دا ډیزاین ورته موږ خوښ کړو وشو. اوس غواړو نور هم ایډیټینګ پکې وکړو چې ختمیږي باید په کوم ډول د ختم شي. څه به کوو دغه ځای به ووهو یا به دغه ځای هر ځای چې تاسو ووهلو په دې ویډیو کې هر ځای چې تاسو ووهلو اوس چې تاسو له دغه ځای نه ووتی تاسو بیا په لیکلو باندې کلیک کوئ. چې کلیک مو کړو څه به وکئ دغه ځای به ووهئ. د لیکلو د ختمولو ځای به هم ورته بدل کړو. غواړو په دې ډول د ختم شي. تاسو وینئ ساده بسیط په دې ډول د ختم شي. دغه هم وشول. لیکل چې اوس ظاهرېږي په کوم ډول به ظاهرېږي تاسو اوس دا وګورئ وینئ لیکل اوس لیکل کېږي او ظاهرېږي او چې ختمیږي په کوم ډول به ختمیږي ساده خپل ورو ورو په کراره ختم شي. اوس غواړو لیکلو دپاره لاندې بیکګراوند تور کړو. څه به کوو لیکلو باندې مونږ کلیک کړل دلته موږ ته ایډیټینګ راغلو چې تاسو په لیکلو کې نور څه کول غواړئ. څه به کوو دغه ټي په د اخري بیخ کې چې کومه دا ټي ده او لاندې بیخ لاندې طرف سپین دی بره طرف تور دی دغه ځای به ووهو. چې مو وهلو دا به آن کو. تاسو وینئ د لیکلو لاندې ځای تور شو تاسو ته شاید صفحه ونه ښکاري خو تاسو ته به
هلته صفه وښکاري چې تاسو دغه ځای بیا ووهئ، دغه ځای تاسو وینئ. موږ څه وکړل، دغه مو آن کړو، دغه ځای چې آن مو کړو لیکل ځای تور شو. تاسو وینئ ښکاري چې بند کم لیکل سپین شي، چې خلاص کم لیکل تور شي. که غواړئ دا ورته توروئ یا ورته رنګ بدلوئ، تاسو به څه وکړئ، دغه ځای به ووهئ. چې مو وهلو زه غواړم سوری کم، سورولی هم شم، زه غواړم تورې کم، تور مې کړو خیر، او رنګ ورته تیزوم. دغه رنګ مې ورته تیز کړو، د لاندې دغه ځای نه رنګ مې ورته تیز کړو. تاسو وینئ رنګ یې تیز شو. غواړم د کرښه د سر نه واخله تر دې خبره ټولو لیکلو سره ورسره وي، لکه دې سر نه واخله آن تر دې سره پورې، ویډیو سر نه واخله تر دې خبره د ده لیکل ورسره وي. څه به کوم، دغه ځای به هم ورپسې آن کړم. وینئ اوس د لیکل سر نه واخله تر دې خبره ټولو کې ورسره لیکل شوي. دا د لیکلو سره د لاندې د بیکګراوند د تورولو یا د بل رنګ ورکولو هغې طریقه شو. بیا به څه وکړم، له دغه ځای نه هم ووتم. تاسو اوس وینئ لیکل په کومه طریقه ډېر ښایسته او ډېر زبردست ښکاري. وینئ بالکل صحیح دی. بیا به زه به لیکلو باندې کلیک کړم. نور کوم ایډیټ کول غواړئ هغه هم دلته کولی شئ. لیکلو ته غواړئ سنګونه سپین رنګ ورکوئ یا بل رنګ ورکوئ، دغه ځای به ووهئ، دغه ځای یعنې چې دا مو ووهلو، دغه ځای به بیا پلی کوئ. اوس هغه سنګونو رنګ څنګه ورکول شو، تور، دلته هم موږ سره تور نشان دی. غواړم زه رنګ ورته سپین کړم، سر ته مې راورسولو او دلته تاسو اوس وینئ هغه ځای سپین شو. بیا غواړئ دا ورته ډبل کړئ، ډبلولی هم شئ، که غواړئ نري کړئ نري کولی هم شئ، خو چندانې خوند به ورسره نه کوي، ځکه اوس دې سره چندانې خوند نه کوي. ولې چې اوس خپله چې سده دی ډېر ښایسته ښکاري. نو څه به وکړم، له دغه ځای نه به هم وځم. د لیکلو اضافه کولو طریقه هم وشوه. زه غواړم یو څه سټیکر ورته اضافه کړم. سټیکر له کومه ځای اضافه کېږي، دغه ځای نه. لکه مثلا زه خپل یوټیوب لپاره پرې اعلان کوم، څه به کوم، دغه ځای به ووهم او یا به سټیکر ووهم. سټیکر مې چې ووهلو لاندې راځم، دغه ځای کې ټول سټیکرې دي. دا مثلا د یوټیوب سټیکر دپاره دغه ځای صحیح دی. زه وایم چې مونږ سبسکرایب کوئ، څه به کوم، دغه نشان ورسره اضافه کوم. تاسو وینئ دا نشان دی، دا نشان شو. زه چې هر کله خبرې کوم د خبرو په جریان کې زه وایم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ یا داسې وکړئ داسې وکړئ، دغه نشان ورسره راولم. سو خلکو ته واضحه شي چې یوټیوب څه ته وایي، سبسکرایب څه ته وایي. او که نه لایک راولم، لایک د لایک خبره دغه ده. دا بیا داسې وړوکی کولی غټ کولی هم شي. دا وینئ دا هر ځای کې داسې وړی راوړی شي، لکه څنګه چې درته لوګو وښوله، هر څه کولی شئ. دغه زړه نشان دی، دا د لایک نشان دی. هر څه چې تاسو سټیکر ورسره اضافه کوله هغه تاسو کولی شئ. یا دغه سټیکر دی ټولې، دا سټیکر هم تاسو له کومه ځای ډاونلوډ کولی شئ. د کونج وینئ، له دې کونج نه هم ډاونلوډ کولی شئ، خو اما له دغه مابین چې موږ درته وختي ښوولی وو، له دغه ځای نه هم ډاونلوډ کولی شئ. که هغه مو ووهلو تاسو به دې زړه نشان ته راشئ. د زړه نشان د څه شي دی، د سټیکرو دی. چې دا چې تاسو ووهئ تاسو سره دلته بلا سټیکرې به راشي. بیا بیخي دومره ډېرې سټیکرې دي چې حد پرې تمام دی. په دې سټیکرو کې یو بل ډول سټیکرې دي چې هغه د لیکلو دپاره ډېرې غوره او ډېرې په زړه پورې دي. زه لږ ویډیو غټوم، یعنې څه موږ دپاره ځای واضح وښکاري. دغه ځای به تاسو ووهئ او دغه ځای به سټیکر ته تاسو چې لاړ شئ. غواړئ تاسو په ډیزاین کې نور لیکل هم ور اضافه کوئ. فرض کړئ یعنې دغه ډیزاین دی، تاسو دا ډیزاین وینئ، دا ډیزاین شو یا دا ډیزاین شو یا دا ډیزاین شو. فرض کړه موږ تاسو لپاره یو ډیزاین ښایو چې په هغه کې لیکل تاسو څنګه لیکلی شئ. دا د نیوز ډیزاین دی، یعنې څنګه یوټیوب چینل لرئ یا هر څه چې لرئ دغه موږ ور اضافه کړو. دا د نیوز چې کوم ډیزاین دی دا موږ ور اضافه کړو. اوس موږ ویډیو پلی کوو، تاسو وګورئ، وینئ دا د نیوز نشان دی. تاسو دغه نشان وینئ، دا د نیوز دغه موږ په دې بیخ کې ورسره ولګولو. تاسو بیا دلته لیکل کول غواړئ هغه هم تاسو کولی شئ. دغه څه به وکئ، دغه سیټینګ به ووهئ. چې دا مو ووهلو دلته ورسره د سر کې چې تاسو کوم لیکل غواړئ موږ هغه ورسره غواړو الحسیني. هغه مو په سر کې ورسره ولګولو او دغه ځای کې بیا موږ نور لیکل ورسره لیکل. د افغانستان اسلامي امارت دا مو هم ورسره ولیکل. تاسو وینئ دغه ځای کې ښکاري. دا خو وشول. اوس ګورو چې په کوم ډول راځي. تاسو موږ ویډیو پلی کړه، تاسو وینئ په دې ډول، یعنې ډېر بسیط او ساده ښکاري. که نه لږ د ورته اوږدول غواړئ ورته اوږدولی هم شئ. اوس ګورو چې په کوم ډول راځي. وینئ الحسیني د افغانستان اسلامي امارت هغه ورسره په دې اخري بیخ کې ښکاري. تاسو دا وینئ. دا په انګریزي هم کولی شئ، په هره ژبه کې کولی شئ دغه لیکل. او که نه تاسو ورسره په دې ډول نور لیکل اضافه کول غواړئ هغه ته هم تاسو همدغه ځای ووهئ. دا ټول ډیزاینونه دي، معنا دا موږ په دې ډول لیکل ور اضافه کوو. دغه لیکل دي، تاسو دا لیکل وینئ په کوم ډول. موږ درته ویډیو پلی کوو، تاسو ته اوس وګورئ. وینئ آیا دا ډیزاین ستاسو خوښ دی د لیکلو دپاره؟ که مو خوښ وي دغه لیکل نشان دغه دی، دغه ووهئ، سیټینګ ووهئ، دلته ورسره ولیکئ هر څه چې ورته ولیکل. عمر الحسیني ورسره ولیکل. تاسو اوس دا وګورئ
اوس ورسره عمر الحسیني وینئ. عمر الحسیني یو شنه لیټونه پرې بره او ښکته تاویږي راتاویږي. دغه د ویډیو جوړولو اسانه طریقه ده. اما یو څه نور خبرې هم دي دغه کوم چندانې ضرورت یې نه وي او یا دغه شو دغې هم کوم چندانې ضرورت نشته. موږ درته مهم سامان پکې وښول او رښتیا که تاسو چېرته په خپله خوله ورسره خبرې کول غواړئ هغې دپاره به تاسو څه کوئ دغه ځای به ووهئ چې ومو وهلو او تاسو به غږ ورسره دلته درج کړل شي. دا د ویډیو اسانه طریقه وه. بیا به تاسو دغه ځای ووهئ. بر اثر کې تاسو دغه ځای وینئ د شیر چې کوم نشان دی دا چې ووهلو دغه نشانونه به درته راشي. ستاسو موبایل که قوي وي نو بالکل د هر شی سر ته ورسوئ بیا ډاونلوډ کړئ. که موبایل مو ضعیف وي کمزوری وي تاسو دې کې هر د خپل موبایل د په کتو دغه ځای انتخاب کړئ او بیا یې ډاونلوډ کړئ. زموږ موبایل قوي دی موږ په تیز دغه سره دغه کوو سیو اس ویډیو دا به ووهئ دا به روان شي. تاسو اوس دا وینئ دا چې ډاونلوډ شي تاسو ته به ګیلرۍ ته همدغه ویډیو راشي. فرض که دغه د اوس لږه پاتې ده او مونږ ګورو ویډیو وشوه سیو شوه. اوس زه د موبایل ګیلرۍ ته دا د موبایل ګیلرۍ ده راغلو ورته هغه انځور کومه دی دغه دی ویډیو دغه ده. اوس ته مونږ پلی کوو تاسو اوس ګورئ مو ولیده دا هر هغه څه دی چې مونږ هلته پکې کړي ول. تاسو اوس دا وینئ هغه لیکل همدغه دی چې مونږ پکې لیکلي ول. هغه ټیکسټ هم دا هر شی بیا هغه دی چې مونږ پکې کړي ول. معنا ده تاسو هر ډول ویډیو چې جوړول غواړئ هغه بیا داسې په اسانه سره جوړولی شئ لکه مونږ چې دغه جوړه کړه. دا فقط یو بیلګه درته جوړه کړه کوم خاص چندانې ویډیو هم نه ده خو فقط تاسو د ښوونې لپاره ډېره په زړه پورې ویډیو ده. انشاءالله دا به ستاسو خوښه وي او له دغې به تاسو انشاءالله ډېر څه زده کړي وي. خدای دې وکړي چې له دغې نه تاسو دین او بین اسلام ته خدمت وکړئ او فسق او فجور ته ترې خدمت ونه کړئ. او که تاسو ترې فسق او فجور ته خدمت وکړو موږ له داسې بیا بري او بېزاره یو او هېواد ته ترې خدمت وکړئ خپل قوم ملت ته ترې خدمت وکړئ. یو ځل بیا هم درته وایو دا هر څه وله چې دا زموږ فریضه ده. ښه نو پرته له دې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ د ټویټر پاڼه هم در سره فالو کړئ. زموږ د ټلګرام ګروپ هم در سره جوین کړئ او د ورته معلوماتو لپاره ولې چې موږ ګرافیک ډیزاینینګ دلته نشروو او ورته ایډیټینګ هم درته ښایو لکه دغه او داسې نور چې کوم د ویډیو جوړولو لپاره کوم نور اپلیکیشن وي هغه ټول به درته ښایو. تاسو دا اپلیکیشن وینئ دا ټول هغه اپلیکیشن دي چې موږ په دې کې مهارت لرو او تاسو ته به هم انشاءالله په تدریجا ډول ښایو او بقیه په لوی خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.